जान हो जानी जान। तुमरा जरूरत चित्तरा जानदाद खान जानी जान कोरतराले अवम तनना गुलाब खान چې د چا کور ته ځي نه چا نه تپوس مپوس نه کوي. زه چې د چا سټ ماتوم نو د هغه اواز تر ډېر لرې پورې سي. نو ته څه وایې چې زه به تا نه ویرېږم؟ زما حساب صفا کا. حساب؟ کوم حساب؟ د نور پارس په سر باندې ما تا ته 10 لک روپۍ درکړې وې او نور پارس لا تر اوسه هم جمدی ګرځي. نه اوس به نور پارس نه تمرې تا پیسې ما تاله درکړې دي مړ کېږي به هم نور پارس. تا مال د هغه په سر باندې 10 لک روپۍ راکړي او هغه ستا په سر مالا 15 لک روپۍ راکړي. لکه ته د 15 روپو سړی نه تا ما سره دوکه وکړه جاني جانا. نه 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 دې ته دوکه نه وایي، دې ته کاروبار وایي، کاروبار. هواسې نن سبا د مارکیټ حالات ډېر ډاون دي. ډاون د انګریزي ټکي ښکته دي. نو ټیک ته بیا ته ما ته خپلې 10 لک روپۍ واپس راکړه بیا چې ته څه کې نو کوه. نه خو به تا ته ستا 10 لک روپۍ میلاویږي او نه به نن ته په خپلو خپلو کې ځینه سي. په دې شیزونو ما مهیروه، دې سره ما په وړوکوالي ډېرې لوبې کړي. د دې یو ډز د ستا ټول کار به پوره کړي. تر ننه پورې هغه کارخانه نه ده سازه کومه کارخانه کې چې د جاني جان د نوم کارتوس جوړ شوی. نو بیا تیار شه. او ګلاب خانه ستا دومره جرأت چې تا په ما ډز وکړو؟ په ما؟ ګلاب خانه ګلاب خانه ګلاب خانه ګلاب خانه جی خانجي جی هلته راشه. جی خانجي یادکه دا ستا دومره جرأت دا تا په ما ډز څنګه وکړو؟ توبه توبه خانجي ما خو تاسو باندې ډز نه دی کړی بلکې ما خو چېرته چې هوایي فایرنګ هم نه دی کړی. دروغ مه وایه دروغ مه وایه. اوس مې بره خوب لیدو په خوب کې تا په ما ډز کړی. خانجي خوب خو خوب یې که نه جي؟ نه 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 خوب نه وي. ما ته په خوب کې اشاره وشوه چې تا په ما ډز وکړو او ته به ما وژنې. خانجي ما خو خپل ژوند کې چېرته مرغۍ هم نه ده وجلې جي او د انسان وجل خو ما دپاره ډېره ګرانه خبره ده جي. بکواس بند که. خدای ته وګورئ خانجي دا تاسو څه کوئ جي؟ خانجي زما وړه وړه بچي دي او بر اختر هم را روان دي جي. ها نه ودرېږه نه ودرېږه جاني دا څه کې؟ نه ودرېږه نه ودرېږه. دا څه روان دي؟ دی نن زه وژنمه. څه؟ نو د دې اجز څه قصور دی؟ اجزه د په ما ډز کړی دی، سینې راله غلبیل غلبیل کړې ده. ډز؟ نو ته خو ټیک ټاک یې. ټیک ټاک نه په خوب کې را باندې ډز کړی، په خوب کې دی او ما وژني زه یې نه پرېږدم. ته ورکه دا ټوپک. ټوپک ورکه. هغه بیبي جي خدای خوا کله تاسو ډېره مهرباني جي تاسو په وخت باندې رالي کني خانجي خو نن زه وجلی یم جي. ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني. مینې دا دې څوک دا ډېر خطرناک سړی دی. ګورې بس بنده که دا ډرامه. څنګه یې بنده کړم؟ ایله اوس مو شروع شوه. ټیک ده ته راځه ما سره.
ته به د خپل حرکتونه کله ټیک کړې کتونه ټیک ولې ما څه کړي ته نوکرانو سره ولې پرې کېږي اخو مې هسې خوب کتلی بس که تا اوس هغه وجلی و نو بیا ها د هغه غم در سره شته او هغه که زه وجلی وی نو بیا اوس به ته کونډه ناسته وی کونډه که زما پاپا زما واده تا سره وکړو نو کم از کم اوس ته خپل ځان خو ټیک که که نه ځان ټیک ولې په ما کې څه خراب دي خپل مازغه ټیک که او خپل حرکتونه ټیک که او ته زما یو خبره واوره ګوره دا د نوکرانو په مخامخ ما سره ډېرې ستغې سپورې خبرې مه کوه ګوره تا ته ښه پته ده چې دا کور دا کاروبار دا هر څه زما دي پته ده راته او دا هم مه هېروه چې دې کور کې صرف زما آرډر چلېږي دا هم راته پته ده او ته دا خپل دا فلمونو شوق ختم کا او دا خپل فنکار مړ کا دا نشي کېدی دا فنکار به ما سره تر مرګه پورې وي یو خو هر ټایم فلمي ډایلاګونه وي ما سره دا فلمي ډایلاګونه مه وایه او ما سره باس کوه اختر را روان دی چې اختر را روان دی نو زه څه وکړم نو اختر تیاریانې به نه کې ما د غریب بس تیارې خو د المارۍ نه به یو جوړه جامې راوباسمه وبلم سپلی به نوې واچوم بس تیاري ده اوهو قرباني د چا قرباني د غټ اختر قرباني نه 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 زما وس چېرته دی زما وس نشته ته ورشه منډی ته یو ښه غونتې چیلی وګوره ښه هلته چیلې وګورم هغه سره یو سیلفي وباسم او واپس کور ته راشم اوهو زما مطلب دا دی چې ته ورشه وګوره چیلی او بیا ما ته راشه چې څومره پیسې پکار دي ها بس ټیک ده زه لامه جامې بدلومه بیا منډۍ ته ځم صحیح ده देखो राشه چرته روانه मार्केट ता مارکیټ خیر خو دی زما چاکلیټس ختم دي زما جوسونه ختم دي زما ټافیانې ختمې دي ګوره روبي ته اوس لویه شوې یې چاکلیټونه مه خوره ولې لوی بنده چاکلیټ نشي خوړی خوري خوري نو بیا زه ولې پرېږدم دا زما حکم دی او دا ستا صحت دپاره هم ښه نه دي زه په خپل پیسو خورم زه د خپل د پاپا په پیسو خورم ما سره زیات باس مه کوه او خبره واوره ما جانې لیږلی دی ښه کلی ته واپس نه نه مال منډی ته مې لیږلی دی قرباني به نه کوو او مونږ به قرباني کوو یا الله سړومبي ځل به کوو چیلې راشي که نه زه به هغې سره ټیک ټاک جوړو او زما ډېر زیاده فالوورز دي زما فینس به ګوري یو خو دې کور کې زما شوق اوري نه مارکیټ ته مې هم نه پرېږدي چاکلیټس ګورمه که دلته دې کور کې چې پراتی هغه ګې مې ماله ګډوډ کړو ظالمان دور روانه دا چا دا ولې دا پسه وای اوبه اوبه راوړه چاکلیټ راوړه بکواس مه کوه اوبه راوړه چاکلیټ وای وجلې ما دولس کسانو دوله وای چواره لا لا اوبه اوبه بس ده وای وجلې ما دولس کسانو بس ګوخ مالکه اوس راته ووایه دا تا سره څه شوي او دا تا سره چا داسې وکړه دا سا مې لږ پزې شي بیا ته ټول هر سال وای 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 ښه ښه ساه واخله سهار وختي ستا په ویله مال منډی ته لاړم چیلې پسې هغه لیکه ښه ته مال منډی ته لاړې نو بیا زه چې څنګه مال منډی ته ورسېد مخامخ مې یو چیلی ولیده ما چیلی ته وکتل وایي چیلی ما ته وکتل بیا څه وشو مخکې ووایه بیا زمونږ دوه سترګې څلور شوې هغه څنګه بیا موږ د یو بل سترګو کې سترګې واچولې او یو بل سره انټروډکشن وکړو وایي ګوره جانې خبره زر زر کوه دومره مه اوږدوه ما د هغه مالک ته وویل
چې دا چیلې ماله راک خبیا هغه راته ویل وه خو که 2 لکه روپۍ در سره یې هله نه نو تا سره 2 لکه روپۍ د کم ځای نه راغلې ما ورته ویل چې ما سره 10,000 روپۍ شته بیا هغه راته ویل چې خدای دې غر کړه په 10,000 روپۍ خو د پلاستیک چیلې نه میلاویږي ما هغه ته ویل چې په 2 لکه ستا چیلې اخلم نو په 2 لکه ځان له میران ګاډی ولې نه اخلم میران گاڑی 2 لکه روپو کې میلاویږي 95 ماډل میلاویږي وای دا فضول خبرې پرې د جانی ما ته اصل خبر وکړه اصل خبره دا ده چې زمال ته تو مې شروع شو هغې سره نو بیا ما ورته ویل بیا هلکه زه په 10,000 روپو کې ستا را چیلې بوځمه بس بیا راته څه ښکارېدل نه سوای د دیوالو یو دیوال دی را بغولم او بل دیوال دی خو چې هوش رالو نو 19 کسان راته په سر ولاړو ما ته وایي چیلې دې په کار درې پوخته چک چور دي ګوره ته به د عقل نه کار کله اخلي عقل څه ما خو ستا 1,90,000 روپۍ بچ کولې شکر کوه چې ته بچ وې خو زه خوا نه پرېږدم چیلې لکه شمړې چیلې نه چیلي والا د هغه شکل راته یاد دی ستا په شان مخ وکې وه او ښه دې ځل خو خدای خیر کو بچ وې بل ځل به نه بچ کېږي ښه راځه وای یالله خیر دې مزه پرې دا پوښتې مې در یالله خیر ما په پوښتنه اورېدلې دا درې څنګه شوې دا یو پکې د چیلي وي जानी जान हो जानी जान